د 2008 کال د اکتوبر پر 6مه د باجوړ د سالارزو شهیدان له باجوړه تر وزیرستانه چې کله بدامني جوړه شوه، د 2 لسیزو هغه اور چې په افغانستان کې بل کړل شوی و، د هغه لمبې د پښتونخوا وطن په هر لوري خورې شوې. د باجوړ په ډمه سیمه کې د 2014 کال د اکتوبر پر 28مه پر یوې مدرسې د امریکې د ډرون الوتکو له برید سره سم په ټوله سیمه کې یوې نه ختمېدونکې بدبختۍ خپل سر راڅرګند کړ. د 2008 کال په اګست میاشت کې د پوځي اپریشن شیردل نه وروسته د باجوړ ترکاڼي قبیلې د سالارزو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د حکومت په وینا یو قامي لښکر جوړ شو. په دې سیمه کې سیمه ییز قومندان د نعمت الله په نامه یو کس و. د 2008 کال د نومبر پر 6مه ماپښین 3 بجې د سالارزي قبیلې د پیاوړو او د سر مشرانو لخوا یوه قامي جرګه د پشت سره نږدې د ډانکول پر خوړ کې کېدله. کله چې جرګې ته ټول مشران راغونډ شول، نو د جرګې په منځ کې ځانمرګی برید وشو. دا د باجوړ په تاریخ کې لومړی ځل و چې په جرګه کې چاودنه وشوه او د زرګونو کلونو درانه روایت یې له منځه یووړ. په دې چاودنه کې شاوخوا 19 مشران په دغه وخت ووژل شو او 22 نور سخت ژوبل شول، چې ډېر پکې اوس هم رنځوره دي. په دې جرګه کې د ځینو وژل شویو مشرانو نومونه: ملک وزیر ډاګ کلا، ملک فضلکریم بارو پخوانی د لیویز میجر، ملک عبدالرحمن خان تلې، ملک شاه زرین، ملک مناسب خان، ملک خانک باټمالي، شیر بهادر خان پیچي، ملک جبار غاښی، ملک امان الله مینور غاښی، محمد شریف شیرزاد غاښی، ناموس خان، ملک لالپور، ملک عبدالسلیم خان، ملک سخي، حاجي فضل حق صدر ANP سالارزو او نور. خاوره او ولس ساتل د ریاست د تنخوادارو ادارو کار وي، خو د بده مرغه دغه کار د ریاست د ناوړه تګلارو له کبله ولس ته ورلغاړی شوی او ولس د دې پردي جنګ د ناوړه تګلارو د نتیجو ښکار شوی. 33 اربه ډالره ګټه د پښتنو پر سر د جنګي اقتصاد لپاره په جګړه کې بل چا واخیستې، خو د دې اور خاشاک د پښتونخوا وطن سیاسي ولسي مشران او د دوی وطن وګرځېدو. د امن لښکرو او کمیټو په نامه هم پښتانه دښمنیو ته اچول شوي باید د دې دود نه نور ولس ځان وساتي. د ډانکول په خوړ کې د وژل شویو مشرانو الوتې اړونه باید چې موږ د خپلې قامي حافظې نه هېر نه کړو. دا به تر قیامته د ولس په یاد کې وي او تل به یې یاد ساتو چې دغه مشران په کوم جرم چا او ولې والوځولو. د دې هېواد دروغجنه میډیا د دې جګړې وژل شوي خلک 80,000 یادوي، خو که حقیقي پلټنې وشي، د دروغو رښتیا معلوم او رښتینی کمیشن جوړ شي، نو د 2 لکه نه هم ډېر پښتانه وژل شوي دي.